السلام عليكم ورحمة الله. پرون مون سبق ویلې او تختی نمبر 2 کې حروف مرکباتو کې د الف نه واخله تر کاف پورې. اوس دې نوې سبق مون وایو ان شاء الله د کاف با نه والا تر با الف پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. اول حرف چې دی کاف با، دا چې دی دا مرکبات متوله وي ځکه چې ټوله جوړ شوی دی. یو کاف دی یو با ده، یو کاف دی یو با. کاف با دواړه یو ځای شوي دي، دې ته مرکب وایي. ګورئ کاف با. کاف تاسو مخکې پېژندلی ګورئ، شکل ته ګورئ. او با پېژندلی وه چې لاندې ټکې وي. نو اوس وګوره لاندې یو ټکی دی. کاف با، کاف با. دویم حرف چې دی دا هم کاف با ده، خو د کاف شکل بدل شوی دی. خیال هم دی مخکې ګوره کاف یو رنګ شکل اوس بل رنګ دی. خیال هم دی دا هم کاف دی او ورسره څه شوې ده با. نو دوه حرف یو ځای شوي دي نو مرکب ورته وایي. نو څنګه دوه حرف یو ځای شوي دي؟ ګورئ کاف با، کاف با. دریم حرف چې دی کاف او الف یو ځای شوي. دا الف دی ګورئ او دا کاف دی، خو شکل یې ګوره بدل دی. نو دا هم کاف ګورئ، دا اوس یو ځای شوي دي ته مرکب وي. ګوره کاف الف، کاف الف. بل حرف چې دی دا هم کاف الف دی، کاف الف. دا کاف دی دا ویني دا او دا الف دی. نو دوه حرف یو ځای شوي دي. کاف الف، کاف الف. بل حرف چې دی ګورئ دا درې حرف یو ځای شوي دي. یو با ده، یو کاف دی او بله تا ده. درې حرف یو ځای شوي دي. او با خو تاسو پېژنئ ګوره چې لاندې یو ټکي تا هم پېژندلی وه که نه په مفرداتو کې هغه الف با تا سا کې چې بره دوه ټکي، چې بره دوه ټکي هسي تا. ګوره شکل مې لیدلی و د تا. ګورئ کاف وګورئ. نو دا څنګه وایي ګورئ با کاف تا، با کاف تا. بل حرف چې ګوره درې حرف یو ځای شوي دي. تا، کاف، سا. تا بره دوه ټکي دي ګورئ شکل مې لیدلی و. کاف وګورئ شکل یې لږ بدل شوی دی او سا باندې درې ټکي دي. شین باندې درې ټکي خو هغې کې غاښونه شانتي راسي او ورته هم دا سیده دی. خیال هم دی دا سا ده. ګورئ دا به وایي څنګه تا کاف سا، تا کاف سا. بل حرف چې دی مفرداتو کې ویلي با، 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 با. بل حرف چې دی تا، 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 تا. بل حرف سا. ګوره شین، شین باندې بره درې ټکي خو هغې کې داسې غاښونه شانتي تاسو لیدلی او شکل یې. او دا ګورئ سیده تللی دا به پېژنئ. دا ګورئ وګورئ سا، سا. بل حرف چې دی نون، نون، نون. دلته ګورئ نون باندې بره ټکي او با چې ده با لاندې یو ټکي. فرق څه دی؟ د با لاندې ټکي او د نون د پاسه ټکي. فرق دا دی ښه ګورئ دا بره دی لاندې نه دی، نون دی. دا با ده لاندې ټکي دی نو با ده. صحیح شو؟ بل حرف یا، یا، یا. د دې یو شکل دی چې بیا کله په منځ کې راشي بیا دوه ټکي راځي. ښه دا یې زده کړئ. بل حرف چې دی ګوره با او الف یو ځای شوي دي. با او الف.
با ولې دا ځکه لاندې یو ټکی دی که بره ټکی او به نون خو اوس دی لاندې یو ټکی دی نو څه دي با او الف نون ده د الف دی ورسره څنګه به وایو با الف با الف با الف نننی دا سبق السلام علیکم